1000 ترهیه مشاعره د هر جمعې په شپه 8 بجې او 10 دقیقې او بیا ځلې د دوشنبې په شپه 8 بجې او 10 دقیقې اورېدلی شي. د خپرونې کوربه حضرت یوسف یوسفزی. 1000 چې تصویر نشم تصویرونو سره، چې تصویر نشم تصویرونو سره غږیږم زه د دیوالونو سره. چرته ازغیو لاره را نکړله، چرته ازغیو لاره را نکړله، چرته پرې نخوم ګلونو سره. داستا نری ورځې تیره لورونه، داستا نری ورځې تیره لورونه، جرړې د زړه ریبي بیخونه سره. زموږ شمله خو دومره ټیټه نه وه، زموږ شمله خو دومره ټیټه نه وه، زموږ سیالي و اسمانونو سره. د کتاب تور ټکي په دې لولمه، د کتاب تور ټکي په دې لولمه چې دی نسبت یې ستا خالونو سره. اوس هر یو ښکلی دی اسیر په ښار کې، اوس هر یو ښکلی دی اسیر په ښار کې، منګلی ګوري ګودرونو سره. د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د 1000 ادبي او ترهیه خپرونې زیاتو مینوالو، شاعرانو، ملګرو، سلامونه او نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. هیلهمند یم چې روغ رمټ خواښ او خوشحاله به یاست. خپرونه پیل شوه او د دغې خپرونې د وړاندې کولو په موخه زه حضرت یوسف یوسفزی راغلی یم. خانزاده همراز صاحب زموږ تکړه تخنیکي ملګری را سره د تخنیک په برخه کې مرسته کوي. زموږ د اړیکې شمیرې دي 0/2525252 بله شمیره مو ده 0/2825252 لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د ښه شاعر پروفیسر اسیر منګل صاحب په ترهیه بیت باندې د نن شپې مشاعره چمتو شوې ده. تاسې به خامخا د اونۍ په اوږدو کې شعرونه لیکلي. اوس نو وخت دی له ښه موقعیت نه اړیکې ونیسئ او خپل خواږه خواږه شعرونه موږ سره شریک کړئ. آزاد شعرونه ډېر مه وایئ، هماغه د طرحې بیتونه را سره شریک کړئ تر څو ډېرو شاعرانو ملګرو ته وخت ورسیږي. د خپرونې په اوږدو کې به درته د راتلونکې اونۍ دپاره هم یوه ښه طرحه وړاندې کوم، هغې ته په تمه شي او اوس نو اړیکې ونیسئ، خپل شعرونه را سره شریکي. د فیسبوک درنو ملګرو ته چې زموږ غږ اوري سلامونه او درناوی. هیله ده چې د خپرونې تر پایه له موږ سره پاتې شي او خپله خپرونه واوري او خوند ترې واخلي. اوریدونکي شته دی، هغه سره خبرې کوو او بیتونه یې اورو. السلام علیکم. جوړ په خیر، ستړی مه شي. سنگری سے مهربانی بیتونه ما اورو. زما د بیتونه درته وایم چې تصویر نشم تصویرونو سره، چې تصویر نشم تصویرونو سره، غږېږم زه له دیوالونو او مزه ته مزه خیر ده مزه کنه، مزه ته مزه خیر ده مزه کنه، معلومه ته مزه ته مزه خیر ده مزه کنه. بیا مې زړه ګډ شي ستا یادونو سره او ته رانه لاړې زه دې ځان ته پرېښود. ته رانه لاړې زه دې ځان له پرېښوم. مننه سبا ته رانه لاړې زه دې ځان ته پرېښوم، خبرې کوم ستا تصویرونو سره. او مړي چې څومره ظلم زور کوی شي، مړي چې څومره ظلم زور کوی شي، اوس یم بلد ستا چې په مینې سره نو ستا یارانې سم پاګل کړی یم، ستا یارانې سم پاګل کړی یم. مننه سبا ستا یارانې سم پاګل کړی یم، ډغرې خورم د دیوالونو سره. او درپسې مړه شومه سرباز سنګري، درپسې مړه شومه سرباز سنګري، صبرېږم نه له تعویضونو سره. ډېره مننه. کور دې ودان سنګري صاحب، خوشحاله اوسئ چې خپرونه کې دې برخه واخیسته. بل اوریدونکی شته دی، اړیکې ته یې ځواب وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
مخکې نه هم وعلیکم السلام. تاسو ته هم هر کله وایو ستړي مشئ. مننه چې صاحب مدوزات در سره ټلیفون کې تر اخر راغی څنګه د پکړه غوښتل نو خدای دې راولا ثاني صاحب اوس را سره یې بیتونه دی اورو مننه چې د اثر منګل څخه دې تصویر نشم تصویرونو سره تصویر نشم تصویرونو سره غږیږم زه د دیوالونو سره او خپلې چې نه راځي زمونږ خواله خپلې چې نه راځي زمونږ خواله موږ د څه کوو د زړونو سره او مخکې راواړوه نادانه جنۍ مخکې راواړوه نادانه جنۍ ترته راغلی یم ګلونو سره او مونږه د مینې معنا نه پېژنو څنګه مونږه د مینې معنا نه پېژنو مونږ رالوی شو نفرتونو سره او توبه داسې کافر هم نه کوي توبه داسې کافر هم نه کوي خلک دې مړه که جوماتونو سره او بچیا تا ته ټوپک نه دی پکار بچیا تا ته ټوپک نه دی پکار ته ښکلې ښکاري کتابونو سره او هغې په ښکلي انداز داسې وویل څنګه هغې په ښکلي انداز داسې وویل ډېر مزېدار ښکارې بریتونو سره او زه مسلمان یم دوزخي مې نه کړې زه مسلمان یم دوزخي مې نه کړې راله ځای راکړه جنتونو سره او د جمعې شپه د 1000 به وکړو د جمعې شپه د 1000 به وکړو حجرې ته راشه د شعرونو سره او ستی درځې سجدې ته وایي چې کابله تا باندې مین دی ثاني کابله تا باندې مین دی ثاني مننه چې کابله تا باندې مین دی ثاني پرې به دې نږدي د جنګونو سره مننه چې وخت را له تاسې هم مننه کور مو ودان خوشحاله اوسئ قدرمن ثاني صاحب چې خپرونه کې مو برخه واخیسته بل اورېدونکي به وغږو بیتونه به یې واورو. السلام علیکم. جوړ په خیر ستړی مشئ. تاسو تخنیکیان خواته سلامونه ویل چې تصویر نشم تصویرونو سره غږیږم زه په دیوالونو سره که افغاني روغه مو ونه شوله رومخه خالو میدونو سره دولت طالبه مرکي پلا و اغزي رانه وړې له ګلونو سره موږ 40 کاله روژه نیولې لوږو تندو له مرګونو سره اوس روژه ماتې به بل څه نه کوو راوړې کوثر له جنتونو سره تاریخ لیکل در پسې پیل دی ګوره جفا ونه کړې ولسونو سره تاریخ لیکل در پسې پیل دی ګوره جفا ونه کړې ولسونو سره بس له قطره به ټول راشه جوړه د روغې جوړې وربندونو سره یتیم پلار مور ته بچي راولې سرتورو خویندو ته پړونو سره قانونه وسپړې سیندونه مار کړې ډغرې ووهې له غرونو سره هېواد مو شیار کړې نړیوالو سره ځانونه من له کاروانونو سره او مرګونو دا ځلې به تاسو وژنو که موږ پخلا شو د ژوندونو سره او پټان لمانځو به د روغې ورځې په ترانو او وطنونو سره. مننه چې وخت ډېره مننه. کور مو ودان 0 2 شپېته 2 شپېته 250 او 0 2 شپېته 2 شپېته 250 زموږ د اړیکې شمیرې دي. نکاس راډیو ته غوږ یاست 1000 ادبي خپرونه اورئ. السلام علیکم. ډېره مننه. وښیو ستاسو روغتیا غواړو څوک را سره په کرښه یې له کوم ځای نه؟ ډېره مننه یوسفزی صاحب غیرت الله خیرخوا یم او د اچین ولسوالۍ د ښکلي انار باغه. خیرخوا صاحب له انار باغه ښه راغلی. راځه نو یو څو اناري بیتونه دې راواوروه. سمه ده چې تصویر نشم تصویرونو سره غږیږم زه د دیوالونو سره او خدایا په ما هیڅ خوشحالي نه راځي. څنګه خدایا په ما هیڅ خوشحالي نه راځي. عمر مې تېر شو د غمونو سره او
او تعبیر راکړه یار مې بیا لیدلی تعبیر راکړه یار مې بیا لیدلی ملا راغلی یم خوبونو سره او مخلوقه ما ته لیونی مه وایئ مخلوقه ما ته لیونی مه وایئ لوبې کوم د چا خیالونو سره او چې حوصله دې کنټرول نه کړي باچا څنګه چې حوصله دې کنټرول نه کړي باچا مخکې تللی نه شي د ملکونو سره او ما پکې مه زنګوه تور وربل کې ما پکې مه زنګوه تور وربل کې زه عادت نه یم د ټالونو سره له حده پام کړه چې خفه یې نه کړي یار مې درغلی ارمانونو سره او یوازې مه پرېږدئ زما ملګرو یوازې مه پرېږدئ زما ملګرو همدغسې دی یوسفزی صاحب یوازې مه پرېږدئ زما ملګرو همیش په جنګ یم چا یادونو سره او ویلې ګوره پېښواله خیرخوا څنګه ویلې ګوره پېښواله خیرخوا ما بخپلی په قسمتونو سره د وخت راکولو نو یو جهان مننه یوسفزی صاحب له تاسې مننه قدرمن خیرخوا صاحب چې خپرونه کې مو برخه واخیسته څو اورېدونکي غږو بیا درته د راتلونکي اونۍ دپاره طرحه اعلانوو اورېدونکي شته د هغه سره خبرې کوو السلام علیکم مننه کوم یوسفزی صاحب سلامونه نیکې هیلې احترامات تاسو ته وایم او بیا د انعکاس ټولو مینوال ته د شپه مو بخیر وعلیکم السلام تاسو ته هرکلی وایو ستړي مه شئ مننه کوم یوسفزی صاحب تاسو خاص ته یو برنامې ته په خیر راغلی یاست د جمعې ورځ مو په شپه مو په خیر پیل کړي ډېره مننه خیر مو نصیب شه خدای مو راوله څوک را سره په کرښه یې له کومه ځایه ډېره مننه کوم یوسفزی صاحب د لومړي ځل لپاره عمران تنها زحمت درکوم او بیا له تصدیونه تنها صاحب الله دې راوله مهرباني مننه کوم یوسفزی صاحب ما سره خو د تېرې قضا څو بیتونه مې لیکلي دي پې او لومړی ځل مې دی خو اړیکې ډېرې مصروفه وې تېرې قضا او نن بیا درته ووایم اورې ارشاد بیتونه مې څه په دې ډول لیکلي لومړی ځل مې دی وایي ما به سم لکه منصور غوندې په دار کې ما به سم لکه منصور غوندې په دار کې چې ودرېږي راته ته پر لویه لار کې ما به سم لکه منصور غوندې په دار کې چې ودرېږي راته ته پر لویه لار کې که برجنې ګرانه مینه در کې نشته که برجنې ګرانه مینه در کې نشته ځان دې مه شماره د ښکلو په قطار کې او شپه مې ټوله په شبګیر باندې سبا کړه څنګه یوسفزی صاحب شپه مې ټوله په شبګیر باندې سبا کړه ورځ مې تېره کړه د چا په انتظار کې او زه پیغام د خپل ټولګي راکموم یوسفزی صاحب وایي زه پیغام د خپل ټولګي راکموم ځکه وایم شعرونه یې قضار کې او لویه خدایه د پوښتنې څوک نشته لویه خدایه د پوښتنې څوک نشته ډېره مننه کوم یوسفزی صاحب وایي لویه خدایه د پوښتنې څوک نشته افغانان ښکاره کتلېږي په دې ښار کې او سوځېدلی د باروتو بوی پرېخېږي سوځېدلی د باروتو بوی پرېخېږي ځکه نه کښېني خاره اوس په چنار کې او اخري بیت یې بیا وایي ستا په مینه کې عمران له حده وتی ستا په مینه کې عمران له حده وتی چا تړلی د میلي صاحب تلوار کې ما به سم لکه منصور غوندې په دار کې چې ودرېږي راته ته په لویه لار کې ډېره مننه کور مو ودان تنها صاحب چې خپرونه کې مو برخه واخیسته او بیتونه مو راواوروه اورېدونکي شته دی سره خبرې کوو بیتونه یې اورو له دې اورېدونکي نه وروسته به د راتلونکي کزار طرحه درته ووایو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته یوسفزی صاحب محترمه یو سلام تا ته یو د تخنیک همکار ته بل ستا د خپرونې ټولو ګلانو وعلیکم السلام تاسو ته هرکلی وایو ستړي مه شئ ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ یوسفزی صاحب د ټلیفون په کرښه زه مامور الفت د مومندرې نه الفت صاحب الله دې راوله مهرباني بیتونه مو اورو مننه خوشحاله اوسئ راځم یوسفزی صاحب منګل صاحب وایي چې تصویر نشم تصویرونو سره چې تصویر نشم تصویرونو سره غږېږم زه د دیوالونو سره تمامه شپه د چا د غمه ویښ یم تمامه شپه د چا د غمه ویښ یم خوب چېرته کېږي د غمونو سره
او یوسفزی صاحب ملګری شوم د ولفتونو سره ملګری شوم د ولفتونو سره ګورم به اوس د نفرتونو سره او ځوانه ټوپک سره ښه نه ښکارېږي ځوان ټوپک سره ښه نه ښکارېږي همداسې د یوسفزی صاحب ځوانه ټوپک سره ښه نه ښکارېږي ځوانه ښه ښکاري کتابونو سره او ولې دې مخکې په مخ نه جوړول یوسفزی صاحب وایي چې ولې دې مخکې په مخ نه جوړول څومره ښه ښکاري د خالونو سره او د رقیبانو سره به هر څه وکړم یوسفزی صاحب د رقیبانو سره به هر څه وکړم څه وکړم ستا د شپږ ورونو سره او ګوتې دې پرې نه کړې د لو په وخت کې ګوتې دې پرې نه کړې د لو په وخت کې خیال کوه ډېر خپلو لاسونو سره او یقین دې وشه چې درځېږي صنم یقین دې وشه چې درځېږي صنم دا زړه مې ستا د قدمونو سره د کونډې لورې د نظره به شي زموږ دومره د ناسونو سره او نه مې لګېږي دروغ نه وایي ما د بعضې خلکو د مخونو سره مونږ په جنګونو ډارولی نه شي مونږ عادت نه یو مونږ عادت شو د جنګونو سره ای د نښه نومونو خدایه ای د نښه نوي نومونو خدایه لور توښیښو د سرونو سره شیخه که مونږ باندې حق څه کوې دی به دوزخ له زمونځونو سره لیونی ویل ماموره سر به وخورې خیر دی لږ پام کوه شعرونو سره ډېره زیاته مننه ډېره مننه کور مو ودان الفت صاحب چې خپرونه کې مو برخه واخیسته بیتونه مو راواوروه اقبال مومند صاحب وایي چې زه د هغو جوارګرو په مثال یم زه د هغو جوارګرو په مثال یم چې ګټمه که بیلمه په یو حال یم زه د هغو جوارګرو په مثال یم چې ګټمه که بیلمه په یو حال یم دا د راتلونکي 1000 طرح ده به هم درته وایم اورېدونکي شته هغوی سره خبرې کوو او بیتونه یې اورو السلام علیکم السلام علیکم یوسفزی صاحب ښه جوړې خیرت دی وعلیکم السلام تاسو ته هرکلی وایو سړي مشه جاوید صاحب یم د خپلې کانې نه صافی صاحب الله دې راوله مهرباني بیتونه مو اورو بیتونه دې وایي چې تصویر نشم تصویرونو سره چې تصویر نشم تصویرونو سره غږیږم زه د دیوالونو سره او د ورځې ښه یم په څه کار مصروف یم د ورځې ښه یم د ورځې ښه یم په څه کار مصروف یم اوس وده کېږم ستا یادونو سره او ما ته په غټو سترګو مه راګوره څنګه ما ته په غټو سترګو مه راګوره هسې نه وسوځم ګلونو سره او زه دې په یو نظر زخمی کړم زه دې په یو نظر زخمی کړم مننه یوسفزی صاحب وایي زه دې په یو نظر زخمی کړم اوس مشغولېږم د زخمونو سره او پرون مې مور ویلې ښوونځي ته مه ځه پرون مې مور ویلې ښوونځي ته مه ځه بمونه ښخ دي مکتبونو سره او موږ به تر کومه غلامۍ کې اوسو ډېره مننه یوسفزی صاحب موږ به تر کومه غلامۍ سو بیا امان نه راځي خیالونو سره او زه چې پښتون پیدا کېدم خدایه مرګی دې راشي انګرونو سره هره کوڅه کې په دیوال لیکمه وایي هره کوڅه کې په دیوال لیکمه جاوید ستا نوم د نومونو سره مننه یوسفزی صاحب وخت راکړه ډېره مننه له تاسې هم مننه قدرمن صافی صاحب چې خپرونه کې مو برخه واخیسته بل اورېدونکی شته دی هغه سره خبرې کوو السلام علیکم یوسفزی صاحب تاسو ته د نکاح راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته جوړ په خیر ستړي مه شئ ډېره مننه کور ودان په دې هیله چې روغ جوړ به وایي خواجه آغا ګوګل یم له تګاب ثمرخیلو څخه ګوګل صاحب الله مو راوله مهرباني بیتونه مو اورو کور ودان بیتونه دي وایي چې تصویر نشم تصویرونو سره غږېږم زه د دیوالونو سره او ته هر رواج په دواړو سترګو منه که هر رواج په دواړو سترګو منه زه مخالف د رواجونو سره او ضرور د ځان سره ملګري بیا یم هر ځای ته ځم د کتابونو سره او نن مې عجیبه منظره ولیده څنګه نن مې عجیبه منظره ولیده ګلاب ولاړ د ګلابونو سره
او قصدن می بیای پس کروټو باندې قصدن می بیای پس کروټو باندې ډېر مننه یوسف زوی صاحب وایي قصدن می بیای پس کروټو باندې ګورم به خپلو قدمونو سره ای او د مارې سترګې لمسول څه معنا د مارې سترګې لمسول څه معنا بیا به د کار وي د دمونو سره ای او حیف چې نه پالي زمونږ سره حیف چې نه پالي زمونږ سره ډېر مننه یوسف زوی صاحب وایي حیف چې نه پالي زمونږ سره مونږ خو یې پالو د ملکونو سره او یو څه به وکړو چې یو بل هیر کړو خو یو څه به وکړو چې یو بل هیر کړو خو څه به کوو د قسمونو سره او ها خوارکۍ او بدنصیبه ګوګل څنګه ها خوارکۍ او بدنصیبه ګوګل قبر ته ولاړ د ارمانونو سره او مننه یوسف زوی صاحب یو 35 بیته په زین الله دلسوز دي که وخت یې راوړم درته ویم اورو ارشاد کور ودان یوسف زوی صاحب وایي دا لیونی د چا په مینه کې شو دا لیونی د چا په مینه کې شو دا چې تړلی زنځیرونو سره او خیر دی دا یو ګل دی په غوږ کې پرېږده خیر دی دا یو ګل دی په غوږ کې پرېږده ښایسته ښکارېږي د ګلونو سره او چې په رښتیا یې محبت کړی وي نه به صبرېږي تعویذونو سره او ورځ انتظار کې په ما تېره شي او ورځ انتظار کې په ما تېره شي او ډېر مننه یوسف زوی صاحب وایي ورځ انتظار کې په ما تېره شي او شپه تېروم ستا د یادونو سره او دلسوزه ته راته رښتیا ووایه څنګه ښکارېږم شنو خالونو سره او نړۍ مننه چې وخت مو راکړه ښه خپرونه ښه اورېدونکي ډېره مننه قدرمن ګوګل صاحب چې خپرونه کې د برخه واخیسته خپل او د دلسوز صاحب بیتونه دې راواورو ته دې بیا هم خواښه او خوشحالۍ سره د دلسوز صاحب زموږ درنه اوریدونکي انعکاس راډیو ته غوږ دی او 1000 ادبي خپرونه اوري 0 سوا 2 شپېته 2 شپېته 250 او 0 سوا 1 اتیا 2 شپېته 2 شپېته 250 زموږ د اړیکې شمېرې دي د راتلونکي 1000 طرحه درته وایم اقبال مومن صاحب وایي زه د هغو جوارګرو په مثال یم چې ګټمه که بیلمه په یو حال یم اورېدونکی شته دی اړیکې ته یې ځواب وایي او بیتونه یې اورو السلام علیکم سلامونه سلامات در واخله خان زمان عادل امام د ښکلي مملې نه وعلیکم السلام عادل سے محترم له مملې نه هر کله راشي مهرباني مننه راځم طرح ده ارشاد چې تصویر نشم تصویرونو سره غږېږم زه په دیوالونو سره او څه به چاره وکړم وختونو سره د زمانې د ستمونو سره څه به چاره وکړم وختونو سره د زمانې د ستمونو سره په دې ناڅیز وجود به څه وکړم مننه په دې ناڅیز وجود به څه وکړم مقابله دومره غمونو سره بس رڼې اوښکې دي په مخ مې راځي ستا د لحظې یادونو سره او دې خپل زړګي لره دوکه ورکوم مننه دې خپل زړګي لره دوکه ورکوم ځان غولوم تش په خیالونو سره او اوس مې پر هر د زړګي نه چیړي هم چې عادت شوایم دردونو سره مننه وی هسې نه څوک رانه ازاره نشي کوم احتیاط مې د لفظونو سره او زما عادل سره به هیڅ نوي نور کور ته به ځم د ارمانونو سره چې تصویر نشم تصویرونو سره غږېږم زه به دیوالونو سره ټول اورېدونکو ته ستاسو په شمول به ډالۍ وي مننه چې وخت مو سره تاسو له تاسې هم مننه قدرمن عادل صاحب چې خپرونه کې مو برخه واخیسته یو بل اورېدونکی هم غږو ګورو چې څوک به وي السلام علیکم
وعلیکم السلام جوړ بخیر زه چې ته ښه ستا خوب هم کار ښه دی من موږ ښه یو ستاسو روغتیا غواړو کشمیر خان ستړي مه شئ مننه استاد صاحب کور دی ودان کشمیر خان د ننګرهار ښه راغلي خپرونې ته مهرباني بیتونه دي اورو مننه استاد صاحب چې تصویر نشم تصویرونو سره چې تصویر نشم تصویرونو سره غږېږم زه د دیوالونو سره صنم مې نوم په ځان ګلابي خو دی څنګه صنم مې نوم په ځان ګلابي خو دی ځکه کوم مینه ګلونو سره او بیخي مې یو ساعت آرام نه پرېږدي بیخي مې یو ساعت آرام نه پرېږدي څوک هم ستا د ارمانونو سره او په هر ساعت یم په جنګ ورسره څنګه په هر ساعت یم په جنګ ورسره ستا جدایۍ کې د وختونو سره او نن یې ویلی ډکوال کشمیره نن یې ویلی ډکوال کشمیره ډېره مې لګي ستا شعرونو سره چې تصویر نشم تصویرونو سره غږېږم زه د دیوالونو سره مننه استاد صاحب چې وخت مو راکړ ډېره مننه الله تاسې هم کور مو ودان بل اورېدونکی شته دی لاغه هم اورو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ بخیر جوړ تازه تکړه زه راله ښې جوړې بخیر مننه کور مو ودان ستړي مه شئ هر کله راشي خپرونې ته مهرباني احمد صاحب بیتونه مو اورو ډېره زیاته مننه احمد ربزی یم د خپلې سره ورور نه ښه راغلي خپرونې ته ربزی صاحب مهرباني بیتونه مو اورو ډېره زیاته مننه بیتونه مې لیکلي دي چې تصویر نشم تصویرونو سره چې تصویر نشم تصویرونو سره غږېږم زه د دیوالونو سره او زه شم خوشحال چې د ښوونځي پر لورې زه شم خوشحال چې د ښوونځي پر لورې ځي ماشومان د کتابونو سره او زه یې بیخي لیونی کړی یم زه یې بیخي لیونی کړی یم چې تل په کار د دې خالونو سره او زه دا منم چې ګل بېشک ښکلی دی زه دا منم چې ګل بېشک ښکلی دی تا به تشبیه نه کړم ګلونو سره او قلم د سولې او د امن آواز قلم د سولې او د امن آواز مه کړئ جفا د قلمونو سره او وایي چې خزان یې هم شته خو ستا هم قبلوي خزان یې هم شته خو ستا هم قبلوي بیا عادت دی د غمونو سره چې تصویر نشم تصویرونو سره غږېږم زه د دیوالونو سره او یوسفزی راغله یاد احساس را سره د خپل غزل وایي اوري ډېره بخښنه غواړم سمیلا احساس السلام علیکم وعلیکم السلام احساس صاحب له تاسې هم اورو تاسې ته هرکلی وایو مهرباني بیتونه مو اورو مننه یوسفزی صاحب په دې هیله چې تاسو هم راته راکړو او خوشحاله اوسئ مننه کور مو ودان مهرباني بیتونه خو داسې دي چې وایي چې تصویر نشم تصویرونو سره چې تصویر نشم تصویرونو سره غږېږم زه د دیوالونو سره او ته عجیبه فساد دولت راوستې ته عجیبه فساد دولت راوستې جنګوي ورور د خپلو ورونو سره او دا ښکلي خپله زړونه نه لري څه دا ښکلي خپله زړونه نه لري څه کوي چې لوږې زموږ زړونو سره او بېشکه مینه یې خوږه ولکې بېشکه مینه یې خوږه ولکې حالات بدلېږي د وختونو سره او غم دې زما د زړه تر څنګه راشي مننه غم دې زما د زړه تر څنګه راشي کوي لوبې د زخمونو سره او دا یو بیت د په یاد افغان ته ډالۍ چې نامعلوم یاره په کوم لورې لاړې نامعلوم یاره په کوم لورې لاړې ځان راښکاره کړه د شعرونو سره او احساس به یې څه کړي که له حد ته راشي احساس به یې څه کړي که له حد ته راشي په زیړ خزان د سرو ګلونو سره مننه وخت راکوئ له تاسې هم مننه کور مو ودان احساس صاحب چې بیتونه مو راواوروه د خپرونې د پیل شیبې هم دي یو اورېدونکی به وغږوو بیا به خپرونه پای ته ورسوو السلام علیکم زه ستا ته سلام او د انعکاس راډیو
د 1000 ادبي خپرونې ټول اوریدونکو ته سلام. وعلیکم السلام. تاسو ته هرکلی وایو، ستړي مشئ. مننه. جبرائیل پرهر د سره په اړیکه کې د چینل د سوالې د کوي کلی ښه پرهر څه مهرباني بیتونه ماورو راځم. اول د تیر 1000 یو څو بیتونه ورته وایم زر ښه او خو پته به ته وایې. تاسې درومئ کار مې نه لرئ په کار کې، ما ته دوه سترګې ولاړې دي په لار کې. له تا به څه ژوندون وې صنمه، تمامي وجود مې سوځي په انګار کې. بهانې مې د ورتګ شوې ټولې ختمې، بهانې مې د ورتګ شوې ټولې ختمې. خدایه ته خو مې یار لږ شانتې بیمار کې. او انسانانو نه مې وغوښترای نه کړه، انسانانو نه مې وغوښترای نه کړه، نن یې غواړم ربه ستا ښکلي دربار کې. او که یوه ساتې هر څومره وفا نه کا، که یوه ساتې هر څومره وفا نه کا، ما لیدلی دا عادت په بعض یار کې. نن یې ویل راته نامه مې پکې واخله، نن یې ویل راته نامه مې پکې واخله، د جمعې په شپه راتلونکي 1000 کې. او که دیوال ښایست ومني ترهره، که دیوال ښایست ومني ترهره، که څوک لاړ شي او لږ وګرځي په ښار کې. نوې طرحې ته راځمه چې تصویر نشم تصویرونو سره، چې تصویر نشم تصویرونو سره، غږېږم زه د دیوالونو سره. او ناپوهي مخکې او موږ وروسته پسې، ناپوهي مخکې او موږ وروسته پسې، تل مو روانه وي فکرونو سره. او که یو ځل وخت راله موکه راکړله، څنګه که یو ځل وخت راله موکه راکړله، نو بیا به ګورو د وختونو سره. هغه جنۍ چې مدرسې ته درومي ښکلې ښکارېږي کتابونو سره. او مالګه یې دم رومال یې جوړ کړ یار ته، مالګه یې دم رومال یې جوړ کړ یار ته، هم یې ډالۍ کړو د یادونو سره. او هر یو غزل هره نغمه اورمه، هر یو غزل هره نغمه اورمه، دا ستا دپاره د سازونو سره. او ته یو ځل ووایه چې راشه که نه، ته یو ځل ووایه چې راشه که نه، زه به درځم د سلامونو سره. او مخامخ هیڅ درته ویلی نشم، مخامخ هیڅ درته ویلی نشم، کیسې دې کړم بیا تصویرونو سره. او زه جبرائیل پرهر زه تا ته سپارم، تنها ته به ډالۍ وي، زه جبرائیل پرهر زه تا ته سپارم، خیال مې کوه د پرهرونو سره. مننې ډوبزی صاحب، وخت کم و ځکه زر زر درته وویل. مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ پرهر صاحب چې خپرونه کې مو برخه واخیسته. په وروستیو شیبو کې مو خپل بیتونه راواوروه. له تا د فیسبوک له ټولو درنو اوریدونکو، له تخنیکي ملګري همکار خانزاده همراز صاحب، له تاسو ټولو ډیره ډیره مننه چې د خپرونې د اوریدو زحمت مو ویسته. او 1000 سره وایي تر بلې چې بیا ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو. د خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. ښاد او آباد اوسئ. لوی الله مو